منظور احمد دا یو د میش د ډی خان ناروغلي ساوث وزیرستان ټانګ ډی خان ځوانون یي خو دا میش د پښتانه په ټوله علاقې شورېدلي چې کوم د پښتانه په کراچۍ کښې قتل عام شوي دی چې اخري کړي یې نقیب الله مسعود و نقیب الله مسعود قاتلون هم ډېر واضح دي په هغه باندې اف آی آر هم درج شوی دی خو تر اوسه پورې نه دغه نیولي شوي دي نه څه کېږي میش د هغې د پوره راووتلي چې میش د ټولې پښتانه علاقې ته ویر شي دغه ته د یووالي پیغام ورکړي او 1 فروری ته په اسلام آباد شهید در نشر کوي چې هغې مطالبات دا دي چې یو د نقیب الله شهید په کیس چې څوک هم ملوث دي هغه ټول د پانسي شي هغې ته ټول ته پانسي ورکړله شي دا د دغې پالیسۍ وضاحت وي چې پښتین چې پاکستان ریاست پښتین قوم دهشتګرد نه شمېروي او چې څوک یې شمېروي هغې پاکستان خلاف دی او دومه خبره مطالبه هم دا دو چې په وزیرستان کښې یا په نورې علاقې کښې چې کله ناخوښه پیښه وشي نو په هغې نه بعد عسکري چې کوم خلک وي هغه روشي او په خلک باندې کرفي نافظوي او تشدد کوي میډیا یې چې مطلب هغه ده هغه خلک ته دغه واقعیات ته بند شي داسې خلک سره د زیاتی نه شي چې کوم بېګناه وي چې کوم خلک بېګناه په ماورای عدالت قتل عام شي پښتانه قتل شوي شهیدون شوي دي هغې ته د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي هغې غونډ او چې کوم لاپته دي هغې د ټرایل وشي دا مطالبات دي انشاءالله دا مطالبات حل کولو دپاره میږ آخري پرانوس وي د شرافت په جمع کښې د عدم تشدد په جمع کښې میږه تر آخري ورځې پره د خپل پښتین قوم د آوز د دغې چې کوم سامراج دی دغې غوږي ته رسوي انشاءالله نعره تکبیر! بس